ځان سره چې انسان رالویږي یو سړی رالویږي طبیعي شکل کې نو دا چېرته د دغ په غر ته نن خلي چې راولویږي نه د دغ په یو غټې ودانۍ ته ون خلي چې راولویږي نه غټ نختر ته د دغ پر خلي چې راولویږي خو که راخویږي نو چېرته د کیلې په پوستکي رالوېدلی وي داسې وړوکې غونته کې کمر وي په هغې باندې راولویږي مخ تندي باندې ولګي دغه رقم په اخلاقیاتو کې څه وړې وړې نقطې دي که مونږ چېرته راغورځېږو زمونږ به ډېر کیریر وي زمونږ به ډېر شاته بیکګراونډ وي زمونږ به پس منظر او شالید وي زمونږ به ډېر کوالیفیکیشنې وي زمونږ به ډګریانې وي خو که مونږ رالویږو زمونږ په نظر کې د چا راغورځېږو نو ډېر په وړوکو وړوکو څیزونو په وړوکو وړوکو خبرو باندې رالویږو پکار ده چې مونږ د هغې خیال وساتو بله دا چې مونږ دا کم اجتماعي طور باندې مونږ د ذهنیت د پسماندګۍ ښکار یو نو د دې شاته بلا لاملونه دي بلا وجې دي دا نه خو زما د مور او پلار خبره ده چې د هغې تربیت به زما بیا وران کړی په کور کې جو زه به بیا په بهر ټولنه کې په یو چا بوج راځم په یو چا په نظر کې به غورځېږم نه واحد د یو کلي د یو ملا صاحب خبره ده چې د هغې له امله د هغې د خطباتو له امله به زه په ټولنه کې بدنام ګرځم بلکې د دې په شا باندې د بلهاو پالیسیو یو تسلسل را روان دی او دغه پالیسیانې که زموږ په ایوانونو کې جوړېږي که دغه پالیسیانې د دې هېواد د رانخلي کېدو نه د دې هېواد هغه تیږه چې خوده د هغه وخت نه را جوړې دي دا د دغه پالیسیانو لامل دی چې مونږ نن سبا د ذهنیت د پسماندګۍ د ذهني پسماندګۍ ښکار یو راتله به ځان صاحب په دغه ښکته ځای کې یو پوسټ راځي دوه ګلونه لګولي وو ښه لوړ دنګ سړی و ډېر ټیک سړی و هغه نه راځي چې څه خو هغه دوه ګلونه شي لګولي نه جي نه دې ځای کې ستوري لګولي وي هغه وسپنې والا زما سره ګاډي په دې سویچبورډ باندې یو کتاب پروت و عبدالله ملک صاحب لیکلی دی افغانستان ډېر ښایسته تحقیق ښایسته څېړنه یې کړې ده هغه کتاب په دې سویچبورډ باندې پروت نو هغه د روډ د هغې غاړې نه راواوښتو ما ته یې وویل کتاب راکړه چې کتاب مې ورکړ والله زه ډېر زیات خوشحاله شوم ما ویل چې په پولیس والا کې بیا داسې په دومره عمر رسیده پولیس والا زموږ خاصدار دغه خلک دي دغه خو پولیس نه دي د دې ځای هغه دي هغه کې دومره تعلیم یافته او پوه سړی به وي چې زما نه کتاب واخیستو زه ډېر خوشحاله شوم لږ مخکې شوم داسې سایډ ته ورته ودرېدم ما کې کتاب ګوري زه به یې ورته پرېږدم هغه راغله اسپایي کتاب ورکړی وې دا ول ورته هغه ما ته اسپایي وې دا ښکته کېده بیا ما کتاب راواخیستو نو زه په دې خبره پوه نه شوم واپس مې په دغه سویچبورډ د پاسه کېښودو او ما قشان مې کېښود افغانستان جنډه و نوم پې و هغه بې د پاسه رالی هغه راپسې رالی وایي ته په خبره نه پوهېږې ما ویې ولې ځي وی دې باندې دا د کوم ملک جنډه ده ما وی د افغانستان جنډه ده نو یې ښکته کېده که نه ښه په غوسه کې وې ما بس خپل ملګري ته مې وویل ما وی دته څه نه شي ویلی اوس که د ده سره بحث کوو چې دا دومره د ذهني پسماندګۍ ښکار دی دا د دومره تعصب ښکار دی چې د یو هېواد جنډه بلکې دا خو هغه د هېوادونو یو دستور دی خپلې پالیسیانې لري زموږ خارجي او د نني چې څومره وزیران وي هغه د یو بل هېوادونو ته تګ راتګ کوي هلته لاړ شي د دې ځای واکداران هلته چای وڅکي ښه ټیک ټاک د هغې د حکومت په راتلو خوشحالیانې منوي بیا هم زما یو صوبیدار صاحب او ولدار صاحب او که هر څه و هغه دومره تنګ نظره دی دومره د هغه اخلاقیات غورځېدلي دي چې هغه ما ته د کتاب له پاسه په ټایټل په دغه سرپاڼه باندې چې کوم بیرغ دی د افغانستان هېواد په هغې باندې ما ته کار شو نو دا هغه وړې وړې خبرې دي چې زمونږ یې په ټولنه کې د خلکو په نظر کې هم غورځولي وي او بیا زمونږ چې کوم تاثیر دی زمونږ چې کوم اثر دی زمونږ په ټولنه باندې چې کوم سوری دی هغه هم ډېر ښه نه دی فضل حکیم عبداللیف صاحب یو شعر دی وایي سوری د دنګې ونې کم وي که نظر پرې وکړې یاري د غټو خلکو غم وي که نظر پرې وکړې ونه چې څومره هم اوږده شي خو دې ته څه لوازمات دي هغه په کار دي یعنې بیا د دې سوری چې دی هغه ډېر کم وي باید چې تاسو زما په خبرو پوه شوي نور پوه کېدل نه غواړم خو یو شعر چې پوهېږم چې اور پرې د نمرود وژلی نه شم جا بابا پوهېږم چې اور پرې د نمرود وژلی نه شم مخوکه کې د خپل اختیار اوبه وړم راوړم نو زموږ چې کوم وس دی کوم اختیار دی باید چې د هغې لاندې مونږ ټولنې ته ګټه واړوو ټولنې ته فایده ورسوو د یو بل په کار راشو او اخلاقیات چې دي په دې باندې ډېر غور او فکر وکړو که زه سیاستوال جوړېږم که زه د یو صحافي په حیث باندې په ټولنه کې کار کوم که زه ټینګر ولې نه یم خو چې یو کس راله لور راوړي او زه هغه ته داسې خبرې وکړم چې هغه په دې ستومانه یي چې خویل یې په ما تنګه راوغورځوي که دې له ما دا لور راوړی وی نو دغه ډېره بده خبره ده مونږ که هر څه یو په هر اړخ کې ژوند کوو د ټولنې په کومه ګوټ په سرخدي یو په کوم ګوټپیر باندې زمونږ هغه ډیوټي او فرض دي خو په کار ده چې مونږ اول د ټول نه هر څه انسان جوړ شو مونږ ښځې ته هم د انسان په نظر وګورو مونږ سړي ته هم د انسان په نظر وګورو مونږ ډاکټر ته هم د انسان په نظر وګورو مونږ یو مصري او دیوالشي ته هم د انسان په نظر وګورو ډېره زیاته بخښنه که خبرې مې په تاسې پوه شوي معذرت